چې په انسان کې راشي د ایمان په خوند به پوه شي. خوږ پیغمبر فرمایي وان یحب المرء لا یحبه الا لله، چې یو انسان د بل مسلمان سره صرف د الله دپاره محبت شروع کړي، د الله دپاره مینه شروع کړي، د الله دپاره ګرانوالی شروع کړي. ته زما ګاونډي، ته زما خپلې، زما رشتهدارې، ته زما ملګرې، زما در سره خالص د الله د رضا دپاره مینه ده. نه ستا مال ته په تمه یم، نه ستا ښېګړې ته په تمه یم، نه مې در کې بل غرض شته، نه مې در کې بل لالچ شته. صرف د الله دپاره په ما باندې ګرانې، د تا سره مینه کومه، ما ته خوښې. د الله رسول فرمایي چې چا کې دا صفت راغلی نو د ایمان په خوند او مزه باندې به پوه شي. اولنی کوم صفت چې په زړه کې د الله او د رسول ډیره مینه داخله شي. دویم صفت دا دی چې یو سړی د بل چا سره خالص د الله دپاره محبت شروع کړي. دریم صفت وان یکره ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذه الله منه کما یکره ان یلقى فی النار، چې د انسان کې دا صفت راشي چې دا د کفر نه ویریږي، کفر نه بیته کافر نشمه، کافر ایمان رانه لاړ نشي، دا د دې کفر نه یریږي لکه څنګه چې د اور د غورځېدو نه یریږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که په ده کې دا صفت راغلی چې د کفر نه کرکه پیدا شوه، د کفر نه یریدل، د کفر نه ځان لرې ساتل، نو خوږ پیغمبر فرمایي چې دا به د ایمان په خوند، د ایمان په حلاوت، د ایمان په میټاس باندې پوه شي. درې خبرې چې په زړه کې د الله او د رسول مینه د ټولو نه زیاته پیدا شي. دویمه خبره دا چې د یو سړی د بل انسان سره خالص د الله دپاره مینه محبت شروع کړي. دریم کار چې دا د کفر نه ویریږي چې کفر ته بیرته واپس نشي. په دې کې دا هم راځي چې د هغه اعمالو نه به ځان ساتي چې کافر دی نه کې کافر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. د دین اسلام ډیرو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو، موږ موضوع شروع کړې وه چې په دې امت باندې زموږ د خوږ او مشفق او مهربانه پیغمبر ډیر حقونه دي. په هغه حقونو کې یو حق چې د دوو حقونو ذکر موږ تیره خطبه کې کړی و. دریم حق د نبی صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې هغه دا دی چې د هغه نبی سره مینه او محبت او هغه ته په سینه کې ځای ورکړی شي. د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتل دا نفس ایمان دی، د ایمان حصه ده. که یو سړی د ایمان دعوه کوي او د ده په زړه کې د رسول الله سره محبت نه وي نو دا سړی مؤمن نشي جوړېدلی. دا زما خبره نه ده بلکې د نبی صلی الله علیه وسلم خبره ده. حدیث کې راځي خوږ پیغمبر فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه، په تاسو کې مؤمن نشي جوړېدی تر هغه وخته پورې چې تر کوم وخته پورې زه دغه انسان ته محبوب نشم د چا نه، من والده د خپل مور او پلار نه، و ولده د خپل اولاد نه، والناس اجمعین او د ټولو خلکو نه. په دې حدیث کې درې الفاظ دي، من والده د خپل مور او پلار نه، ځکه د انسان مینه محبت فطري هغه د مور او پلار سره ډیری. نو خوږ نبی وی که زه د خپل مور او پلار نم درته ډیر محبوب شم نو ته به مؤمن جوړ شي. یو طرف ته مور او پلار دي،
بل طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم دی که ستا په زړه کې د مور او پلار د مینې نه ډیره مینه د خپل نبی سره وا خوشحاله شه ته مؤمنې. دویم الفاظ دي ووالده وولده د خپل اولاد نه، ځکه فطري طور سره انسان د خپلو بچو سره اولاد سره ډیره مینه کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم وی مؤمن اله جوړیږي چې د خپلو بچو نه به هم د ما سره مینه ډیره ساتي. والناس اجمعین، مور او پلار یې ذکر که، بچیان یې ذکر که، بیا وی والناس اجمعین د ټولو خلکو نه، ځکه دا ټول خلک سړی پرې خوستی شي خو بچی نشي پرې خوستی. ټول خلک سړی پرې خوستی شي خو مور او پلار نشي پرې خوستی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای که زما سره د مینې دعوه کې نو مور او پلار او بچی به هم زما د مینې نه هغه وروسته یي، د ټولو نه به زما مینه د پاس. زما محترمو دا ګوره ډېره خطرناکه خبره ده. که موږ د خپلو بچو سره مینه د رسول الله نه زیاته شروع کړه نو په ایمان کې ټک دی، د ایمان غم کول پکار دي. که زمونږ د مور او پلار سره مینه د رسول الله د مینې نه ډیره وه نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یؤمن مؤمن نشي جوړېدی. یو ورځ عمر فاروق رضی الله عنه فرمای وی نبی صلی الله علیه وسلم د لاس نه راونیولم او ما ته ویلي، بلکې ما ورته ویلي چې یا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. إذا الله پیغمبره زما د تا سره د هر چا نه ډیره مینه ده، الا من نفسي، مگر د خپل ځان نه مې در سره ډیره نه ده، ځکه ځان انسان ته ډیر خوږي. خو د الله رسوله زما د بچو نه هم ډیره تا سره مینه ده، زما د مال او دولت نه هم ډیره تا سره مینه ده، زما د مور او پلار نه هم ډیره تا سره مینه ده، زما د خپل خپلوانو نم ډیره تاسو مینه ده، الا من نفسي، مگر دا ځان راته ډیر ګران دی، د تا نم راته ډیر ګران دی. نبی صلی الله علیه وسلم عمر فاروق ته فرمای د عمر په ایمان کې د چا شک شته نشته. هغه عمر ته نبی صلی الله علیه وسلم سوی لا والله نفسی بیده، عمر زما دی د الله په ذات قسمی اغه رب چې زما ساده هغه په لاس کې د ته مؤمن نشي ګرځېدی حتی اكون احب الیک من نفس، چې تر څو پورې د خپل ځان نم درته ډیر ګران نشم او د خپل نفس نم د ما سره ډیره مینه شروع نکړه، عمر ګورې مؤمن نشي جوړېدی، کامل ایمان والا نشي. عمر رضی الله عنه دغه وړه خبره واورېده. زما محترم صحابه کرام بیداره خلکو، بیداره د عمل والا خلکو، زمونږ په شانتې دعوې نه وي. دعوې زمونږ غټې غټې دي، خبرې ډېرې دي، عمل کې صفري. دا وجه د مونږ ته نصیحتونه هم ډېر کېږي. صحابه کرامو ته ورکوټې نصیحت، لږې خبرې، مختصر خبرې، خو ژوند به د هغوی بدلېدل په دې مختصرو خبرو. داسې اوږده اوږده نصیحتونه نه و لکه زمونږ په دې دور کې. په مقبره کې نصیحت، په جنازګاه کې نصیحت، په واده کې نصیحت، په جمعات کې نصیحت، هر ځای کې نصیحت نصیحت نصیحت، خو د عمل په میدان کې بیا صفر، عمل نشته. زما محترم که مولا دی په منبر بیان کې، په مولا کې هم د عمل درک نشته، او که عوام دي وایوري نو په عوامو کې هم د عمل درک نشته. صحابه کرامو ته به لږې خبرې کېدلې خو لږو خبرو به ژوند بدلول. د دې وجه نه زما محترم نبی صلی الله علیه وسلم عمر ته ویلي عمر مؤمن نشي جوړېدی تر هغه وخته پورې چې د خپل نفس نه ما سره ډیره مینه شروع نه کړي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ بدل شو. بدل څنګه بدل شو؟ عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې د الله رسوله د نن نه پس ته ماته د خپل ځان نم ډیر خوښ، زمانه د الله په ذات قسمی چې د نن نه پس ته ماته د خپل ځان د خپل نفس نم ډیر خوښ چې زه په دې مؤمن نشم جوړېدی. ای د الله رسوله د ځان نم راته ډیر ګرانې، بس نور خلق خو لا پرېږده، د خپل نفس نم راته ډیر ګران شو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل الآن یا عمر، عمره
ایمان وس مکمل شو. نو د دې وجه نه زما محترمو د ایمان د تکمیل دپاره ایمان زما او ستا اله مکملیږي چې ما او تا په دې خپل نفس کې په دې خپل زړه کې د خپل ځان نه زیاته د خپلو بچو نه زیاته د خپل مور او پلار نه زیاته د خپل کاروبار نه زیاته د خپل مال دولت نه ډیره د خپل قوم او قبیلې نه ډیره مینه محبت د هغه خوږ او مشفق او مهربان او زړه سواندي پیغمبر سره په زړه کې ونه ساتو تر هغه پورې موته مؤمنان نشي جوړېدی. یقینا په موږ کې ډیر خلک داسې شته چې د پیغمبر د مینې نه به د مال مینه زموږ په زړه کې ډیره. ډیر خلک داسې شته چې د پیغمبر د مینې نه به د قوم او قبیلې مینه ډیره. ډیر خلک داسې شته چې د پیغمبر د مینې نه به د کاروبار محبت ډیری په زړه کې. ډیر خلک داسې شته چې د پیغمبر د مینې نه به د مور او پلار سره مینه ډیره. ډیر خلک داسې شته چې د پیغمبر د مینې نه به د خپلو بچو سره د خپلې بیبي سره مینه ډیره. خو زما محترم وګورئ د ایمان دعوه به می مؤمنان نشي جوړېدی. دا وجه ده د عباداتو خوند زما او ستا د بندګۍ نه وتی دی. پته درته شته څه وجه کیدی شي؟ نبی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایلی دي ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایمان. درې خبرې داسې دي که چا کې راغلې د ایمان خوند او لذت او مزیداروالی او ذایقه به محسوسه کړي. زما محترمو د دې ایمان هم ذایقه ده. ما او تا د نرۍ غوښې ذایقه پیژنو، د مهي ذایقه پیژنو، د خوږ او تریخ ذایقه پیژنو، مزیدار او پیکه ذایقه پیژنو. ای زما محترمو دا عرضي ذایقې دي. یو څو منټه په دې خوله کې د ایمان د خوند او لذت او د مینې او محبت او د ایمان د میټاس نه چې سړی خبر شي والله العظیم چې دا ټولې ذایقې ورته سي په ذل معلومیږي. د ایمان کې الله ډېر خوند کې خوستی خوند. تاسو د دې خوند اندازه ولګوئ. صحابه کرام اور ته ارتېدلي، ایمان یې پریښی نه دی پریښی. ولې د ایمان د خوند نه خبرو؟ صحابه کرام جیلونو ته ارتېدلي، ایمان یې پریښی نه دی پریښی. ولې د ایمان د خوند نه خبرو؟ صحابه کرام وجلې شوي دي، شهیدان شوي دي، ایمان یې پریښی نه دی پریښی. ولې د ایمان د خوند ذایقې د هغې د خوند او میټاس نه خبرو. ما او تا ته د ایمان پته نشته چې د ایمان خوږوالی څنګه دی، د ایمان ذایقه څنګه ده. دا وجه ده زما محترمو په عبادتونو کې هم خوند نشته. دوه خبرې یاد، د ایمان خوند او ذایقه بیل شی دی، د عبادتونو خوند او ذایقه بیل شی دی. که په دې دواړو باندې خبر شو په والله العظیم قسما بالله چې ما او تا به د عباداتو نه ما سوا بل کار ونه کړو. دا خو موږ د عبادتونو د خوند نه نه خبر، د ایمان د لذت نه نه خبر. که سجده لږه اوږده شي بوج را باندې جوړ شي، که مونځ ډېر اوږد شي بوج را باندې جوړ شي، که خطبه لږه اوږده شي بوج را باندې جوړ شي. ولې د ایمان هغه ذایقه، هغه حلاوت، هغه مزیداروالی، هغه خوند هغه زما او ستا په دې زړه کې نشته. نو خوږ پیغمبر فرمایي که درې خبرې در کې راغلي د ایمان د خوند نه به خبر شي. خوند د ایمان په مزه باندې به پوه شي، د ایمان د خوږوالي نه به خبر شي. کومې درې خبرې؟ اولنۍ خبره هغه دا ده ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما. چې ستا په زړه کې د الله او د رسول محبت د ټولې دنیا نه ډېر ورننوته، د ایمان په خوند باندې به پوه شي. اولنۍ خبره چې په زړه کې د الله او د رسول سره مینه پیدا شوه، ستا په زړه کې د رسول الله او د الله سبحانه وتعالی محبت ورننوتل، د دغې دوو شخصیاتو سره د مینه شروع شوه. خوږ پیغمبر فرمایي د ایمان په خوند به پوه شي. خوند اولنۍ خبره چې د الله او د رسول سره مینه او محبت. په ایمان ووایه زموږ په زړه کې د الله او د رسول سره مینه محبت شته؟ نشته زما محترمو. دا وجه ده چې د ایمان د خوند نه خبره پراته وي. دویمه وجه او دویم کار چې په انسان کې راشي د ایمان په خوند به پوه شي. خوږ پیغمبر فرمایي وان یحب المرء لا یحبه الا لله.
چې یو انسان د بل مسلمان سره صرف د الله دپاره محبت شروع کی، د الله دپاره مینه شروع کی، د الله دپاره ګرانوالی شروع کی. ته زما ګاونډي، ته زما خپلې، زما رشته دارې، ته زما ملګری، زما در سره خالص د الله د رضا دپاره مینه ده. نه ستا مال ته په تمه یم، نه ستا ښېګړې ته په تمه یم، نه مې در کې بل غرض شته، نه مې در کې بل لالچ شته. صرف د الله دپاره په ما باندې ګرانې، د تا سه مینه کومه، ما ته خوښې. د الله رسول فرمایي چې چا کې دا صفت راغلی نو د ایمان په خوند او مزه باندې به پوه شي. اولنی کوم صفت چې په زړه کې د الله د رسول ډیره مینه داخله شي. دویم صفت دا دی چې یو سړی د بل چا سره خالص د الله دپاره محبت شروع کړي. دریم صفت وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. چې د انسان کې دا صفت راشي چې دا د کفر نه ویریږي، کفر نه بیته کافر نشمه، کافر ایمان رانه لاړ نشي، دا د دې کفر نه یریږي لکه څنګه چې د اور د غورځېدو نه یریږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که په ده کې دا صفت راغلی چې د کفر نه کرکه پیدا شوه، د کفر نه یریدل، د کفر نه ځان لرې ساتل، نو خوږ پیغمبر فرمایي چې دا به د ایمان په خوند، د ایمان په حلاوت، د ایمان په میټاس باندې پوه شي. درې خبرې چې په زړه کې د الله د رسول مینه د ټولو نه زیاته پیدا شي. دویمه خبره دا چې د یو سړی د بل انسان سره خالص د الله دپاره مینه محبت شروع کړي. دریم کار چې دا د کفر نه ویریږي چې کفر ته بیرته واپس نشي. په دې کې دا هم راځي چې د هغه اعمالو نه به ځان ساتي چې کافر دی، نه کې کافر. زما محترم وګورئ، دا د فتنو دور دی. دې حدیث ته ښه توجه وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و دا کفر به په انسان کې داسې راځي چې انسان ته به پته هم نه لګي. د الله رسول فرمایلی و چې په تاسو به داسې فتنې راشي که قطع اللیل المظلم، لکه دا شپه چې په تاسو راخوره شي، داسې فتنې به په تاسو راشي. یصبح الرجل مؤمنا، سحر به په تاسو کې یو انسان مؤمني، ویمسی کافرا، ماخوستن به د ده نه کفر، د ده په زړه کې کفر ورننوتی، ایمان به ترې وتی، نو دا به کافري. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، د شپې به په تاسو کې یو کس مؤمني چې سحر را پاسیږي، د هغه نه به کافر جوړ شوي. نو د دې وجه نه د کفر نه به نفرت ساتي. هغه شیزونه، هغه ملګري، هغه کارونه، هغه خلک، هغه رواجونه چې تا کفر ته بیته مجبوروي، د هغې نه به ځان ساتي. هله به د ایمان په مزه او په خوند باندې پوه شي. د دې وجه نه زما محترمو د فتنو دور دی. ډېرو مسلمانانو د مسلمانانو په کور کې سترګې غړولې دي. زما محترمو ایمان پکې نشته، ایمان ته وتی. یو خو فتنې ډېرې دي، یو دا مصیبت او دا موبایل. په والله العظیم قسما بالله په منبر قسم خورم، زمونږ د ډېرو خویندو او د ډېرو وروڼو نه ایمان اخیستی دی، ایمان یې ترې اخیستی. که دا ته منې او که نه منې، که تا خپل زوی له ورکړې او که نه یې ورکړې، خو په دې خبره باندې ځان پوه کړه چې دې موبایل زمونږ د ډېرو بچو نه ایمان اخیستی دی، اخیستی دی، والله چې اخیستی دی. تا ته به هله پته ولګېږي چې ته کله موبایل کولاو کې او ته د مسلمانانو حال وګورې. الله دې ته موږ وساتي چې ته کله موبایل کولاو کې او ته ټیک ټاک ته لاړ شې، ټیک ټاک ته، ټیک ټاک درنه بې ایمانه جوړوي. چې ته کله فیسبوک کولاو کې ته زمونږ د نوجوان حال وګوره. زما او ستا حیانا کې خویندې میندې د پیسو په غرض باندې په ټیک ټاک کې خپل اندامونه ښکاره کوي، په دوی کې به ایمان پاتې شوی؟ زما او ستا نوجوان نسل د لږو پیسو دپاره په والله العظیم په دې موبایل کې الله او د هغه رسول ته کنځلو ته تیار دی.
د لږو پیسو دپاره په شعائر الله پسې مذاق ملنډې منځونو پسې نخرې د قرآن تلاوتونو پسې نخرې شروع دي. په داسې نوجوان نسل کې به ایمان برقراري په والله العظیم که په دوربین یې پیدا کړي په دوربین. مشران زمونږ غافله دي په غوږونو یې څپېړې راچولي دي بس نوجوان دی وخت یې تېرېږي پیسې دي راوړي. د ایمان هغه معیار برابرول زمونږ د مشرانو او زمونږ د دې کشرانو دغه ټول غفلت په موږ کې راننوتی دی. د دې وجه نه مشران هم زموږ داسې ډېر تپوس نه کوي. صحابه کرام د عاشورې روژه پرون روژه وکنه په یو حدیث کې داسې راځي ربیع بنت معوذ رضی الله عنها هغه فرمایي وایي موږ به د عاشورې دا روژه نیوله او په دومره تاکید سره به م نیوله چې موږ به خپلو ماشومانو له بچو له واړه واړه په هغوی باندې م دا روژه نیوله او د لوبو سامانونه به م راوړي چې وږي به شو چغې به یې والې جړلې به نو موږ به ورته هغه د لوبو سامانونه راواخست چې په هغې به م قلار په ورکوټیوالي کې د خپلو بچو تربیت کړی او زما محترمو چې غټان شو نو موږ ته د ټولو نه زیات دین د هغه صحابه کرامو په وجه راورسېد. ولې د خپلو کشرانو تربیت یې کړی د ایمان غم یې کړی. یو دوه صحابه دي د عمر په لحاظ سره ډېر واړو معاذ او معوذ رضی الله عنهما پیژنې به واقعه به م اورېدلې وه. د احد غزا شروع ده عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه غالبا د بدر غزا ده. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه وایي زه ولاړ یم د دوو ماشومانو را منډه کړه یو مې ښي طرف ته ودرېدل بل ګس طرف ته وایي دې ښي طرف والا راته وایي کاکا جانه ماما جانه وایي ما ورته وویلې څه وی بچیه وایي ابو جهل چېرته دی ابو جهل راته وښایه وایي زه ډېر په تعجب کې د دې ماشومانو نه تپوس کوم په ابو جهل څه کې د هغوی سره م څه کار دی. ای زما محترمو کله چې د مشرانو تربیتي کشرانو نه تپوس کیږي د کشرانو په باره کې معلومات کیږي بیا خپل کشران وګوره داسې غیرت په هغوی کې م را پیدا کیږي. وایي ما ورته وویلې په ابو جهل څه کې د ابو جهل سره دې څه کار دی. وایي ما اورېدلی دي چې زما خوږ نبي ته کنځلې کوي کنځلې ماشوم دی راغلی دی خو په زړه کې د نبی دومره غیرت دی د رسول الله دومره محبت دی دومره مینه ده چې یو سړی دی زما نبی ته کنځلې کوي او زه دې ژوندی یم. یو سړی دی زما نبی ته سپکې سپورې وایي او زه دې ژوندی یم. دا د ماشومانو خبره کوم. وایي ما ورته وویلې چې دا دی وایي د ده لا خبره مکمله شوې نه وه دی بل لا ته آواز و وایي دم دا تپوس وکړه چې ابو جهل چېرته دی. ما ورته ویلې څه پکې وایي دم راته وویلې چې اورېدلي مې دي زما خوږ پیغمبر ته کنځلې وایي په دغه ټایم کې ابو جهل په خپله سورلۍ ناس ډېر د تکبر په انداز کې مخامخ را روانو. وایي دې ماشومانو ته مې وویلې چې بچو د الله د رسول دشمن دا مخامخ را روان دی په دې سورلۍ چې ناست. دواړو ماشومانو د ما نه منډه واخیستله په هغې وار وکړو ماشومانو د سورلۍ نه را وغورځو. دا زما او ستا د ماشومانو غیرت زما او ستا د بچو نه غیرت موبایل ایستی دی موبایل. په دې خبره به کېدی شو ډېر ملګري خفه م شي خو زه مجبور یم د عادت نه حق بیانوم. نه که پلاره تا خپلو بچو له موبایل اخیستی نو تا ترې په خپله ایستی په خپله. ډېر ماشومان په وخت د ماشومتوب کې په مور او پلار باندې قلارول بیګاري موبایل وله ورکړي. د دې ماشوم مستقبل تا په خپلو لاسونو تباه و برباد نه کړي. د دې ماشوم په لاس کې چې په وخت د ماشومتوب کې چې دا د موبایل د ان کېدو اپ کېدو او بندېدو نه نه دی خبر تا وله موبایل ورکړه چې دا غټ شي دا به د تا نه بل څه وغواړي. په والله العظیم خپل بچي په خپلو لاسونو موږ تباه و برباد. د دې وجه نه زما محترمو د دې زهر نه د دې ګندګۍ نه د دې ناولتیا نه د خپل بچي لرې وسات. بچي رانه بې ایمانه شو بې ایمانه ایمانونه مو خپلو بچو خرڅ که خرڅ. نو د دې وجه نه زما محترمو د نبي صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت دا ایمان دی ایمان.
دا ایمان خپلو بچو لم برابرول پکار دی او ما تعالی د صحابه کرامو د رسول الله سره مینا او د هغې بعضې واقعات که ژوند پر روانه خطبه کې به بیان کو. الله دې د عمل توفیق را نصیب کړي.